بل قسم خلق محبوب علیہ السلام مبارک فرمایي چې ما بل قسم خلق ولیدل چې هغې لګیا و خپلې غوښې یې خوړلې د خپل وجود نه لګیا و خپلې غوښې یې خوړل د خپل تن او د خپل بدن غوښې په خپلو غاښونو باندې راشکولې او هغه بیا خوړلې او ټوکړې ټوکړې به یې کړلې هغه بیا خولې ته واچولې په هغې باندې به یې شون و میده میده به یې کړلې جبریل علیه السلام مبارک ورته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ستا د امت هغه کسان دي دا د ستا د امت هغه کسان دي چې دوی به غیبتونه کول د غیبت د وجې نه دوی اوس لګیا دي په خپلو ځانونو باندې خپلې غوښې راشکوي او خپلې غوښې خولې ته اچوي او خوري غیبت ډېره لویه ګناه ده په دې باندې یو جمعه مفصل بیان شوی انشاءالله بیا به پوه شي د دې قسم خلکو نه چې محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک کله وغوښته نو بیا یو نور قسم خلک ولیدل چې هغې د خپلو ژبو نه او د خپلو شونډو نه لاندې ځوړندو سړي ذات د خپلو ژبو نه د شونډو نه ځوړندو دې ته عذاب ورکولی کېده جبریل علیه السلام مبارک ورته وفرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه خطیبان دي او دا هغه علماء کرام دي چې دې به خلکو ته په منبر باندې بیانونه کول چې دا کوئ دا کوئ منځونه ورکوئ تاسو زکاتونه ورکوئ روجې نیسئ لیکن په خپلو دغه بیانونو باندې په خپلو خطابت باندې به عمل نه کو دا هغه خطیبان او هغه علماء کرام دي چې دوی الټه ځوړند دي د خپلو شونډو د خپلو ژبو نه دوی ته عذاب ورکول کېږي اله العالمین دی وکړي چې زمونږ څومره علم دی چې په هغې باندې مونږ ته عمل هم حاصل شو مونږ د عین عمل باندې